اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سمیع الله مشوانیم د نوي ویډیو پیغام سره تاسو ته حاضر یم د ویډیو کلیپ مې وکتل ډېر زیات خفه شوم ځکه چې د غریبانو عوامو حق چې کم دی دیو ته هم دا خلک ناست دي چا نه 200 دي چا نه 300 دي چا نه 500 دي نو دا ویډیو کلیپ تاسو وګورئ مخکې راځو خبرې اترې پرې کوو نه ولاړ یو او دا پیسې چې راشي دې کې تاسو نه کټ کوئ ولې دا خو د حکومت ته طرفه غریبانانو حق دی اړوله هم باران دي دا تاسو ځان له کاروبار جوړ کړئ کتونکو دا هغه سپینګیری بابا دی کم چې په دې روزه کې د غریبو خلکو لا چې کمې پیسې د حکومت لخوا راځي دې پکې کټنګ کوي چانه 200 چانه 300 خو دغه مشر سپینګیری په دې روزه کې هم دروغ وایي او د دې خبرو نه انکار او څومره کټ 200 200 روپۍ کمی دي دا 200 روپۍ تانه ولې کټ موږ څه خبره راشه اجي صاحب دا هغه سړي سره دی 200 روپۍ 200 روپۍ د کټ شي تو ګورو ته سې سره دي سو امیر صاحب په شر برابر سړي ذات خبره کوم 200 روپۍ د کټ کړی داري وربکو ولې چې زده ونه کو دا 200 تر سکټ کې دار ته وای دا حکومت له طرف نه ټیکس دی کنه حکومت د طرف نشته نه د حکومت د طرف نشته لري او خپل منمانی کوي نه منمانی نه ګور دلته زما سرویس ته ټیک شو استعماليږي د خوخې د بالکل چارجز ورکوم اخی درته ویلي احساس کفالت والا تاسو ته ویلي چې خپل منمانی شو کنه نو منمانی خو علي چې زه یو سړی نه په زبردستۍ باندې لیکن زما ټول بزنس په دې دا ویډیو کلیپ تاسو وکوته چې دا ماما بولقه کې ورغلی او زمونږ یو ورور دی الله دې ژوندی لري الله دې آباد لري چې دیو چې کم دی د خپل د کسانو د حق تپوس یې ته وکړو دیو له خپل پرسنټیج ورکوي خو دی باوجود هم دیو چې کم دی د غریبانو عوامو نه پیسې لي زنانه ورشي 200 دې کټ کړي چا نه 300 کټ کړي نو تاسو ته زما چې کم دی دا پیغام دی او حکومت ته هم دا درخواست کوم چې داسې خلکو باندې لږ چې کم دی کنټرول ساتئ د دې لږ خیال ساتئ چې داسې بیا چې کم دی غریبانو سره داسې نه کوي ځکه چې د غریبانو حق دی او د غریبانو حق دی ووایي دی له خپل پرسنټیج ورکوي په خپل پرسنټیج باندې صبر نه کوي او دی چې کم دی چا نه 200 کټ کړي چا نه 300 کټ کړي نو دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ چې هغه غرونو ته ورسي څوک چې داسې پردی پیسې وایي پردی حقونه وایي د بلې ویډیو پر راکئ موږ له اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله